د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو پر طالبانو سخت تور پورې کړ. د اسلامي امارت مشرانو هم د بلاول بوټو د خبرو په وړاندې سخت غبرګون وښود. دا چې بلاول بوټو څه ویلي په اړه یې د طالبانو غبرګون څه دی، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. طالبانو د بلاول بوټو یوه خبره تایید او څو نورې رد کړې. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو وزارت په مونیخ کنفرانس کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو د خبرو په اړه غبرګون وښود. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د بلاول بوټو د هغو خبرو هرکلی کوي چې سوله ییز افغانستان یې د سیمې د ثبات لپاره مهم بللی او غوښتنه یې کړې ده چې نړیواله ټولنه دې له افغان حکومت سره د ظرفیت لوړونې په برخه کې مرستې وکړي، کنګل سوې شتمني دې ازاده کړي، بانکي محدودیتونه دې لرې کړي او له افغانانو سره دې بشري مرستو ته دوام ورکړي. سرچینه د بلاول بوټو هغه څرګندونې له حقیقته لرې بولي چې ګواکې ترهګریزې ډلې ښایي له افغانستان څخه ترهګریز فعالیتونه وکړي او که نړیواله ټولنه دې مسئلې ته جدي پام ونه کړي نو د پاکستان په څیر به نه یوازې د افغانستان ګاونډیانو ته ګواښ سي بلکې غرب ته به هم ګواښ وي، ځکه افغان حکومت لا تر اوسه منظم امنیتي ځواکونه نه لري. طالبان وایي د سیمې او نړۍ هیوادونو ته یې په عمل کې ثابته کړې چې د منظمو او مجربو امنیتي ځواکونو پر مټ یې هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړې چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد وکاروي. د طالبانو د ادعا له مخې د افغانستان امنیت اوس د نړۍ تر ډیرو هیوادونو ښه دی. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي غواړو د سیمې او نړۍ د هیوادونو پام دې حقیقت ته راوګرځوو چې موږ هم د اشغال پر مهال او هم له فتحې وروسته د افغانستان او سیمې د امنیت د ټینګښت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي چې په پایله کې نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې د امنیت سره یې مرسته کړې ده او د سیمې د امنیت پر خلاف تر ډیره د پخوانیو ګواښونو مخه نیول سوې ده. طالبانو وړاندې په خپله دغه اعلامیه کې زیاته کړې د پاکستان وروستۍ ناامني نوې نه ده بلکې د تیرو شلو کلونو تسلسل دی. طالبان ټینګه اراده لري چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په ځانګړې توګه د ګاونډیانو پر ضد وکاروي. همداراز پاکستان ته مشوره ورکوو چې په نړیوالو کانفرانسونو کې د شکایت پر ځای دې دوه اړخیز مسایل مخامخ له افغان حکومت سره بحث وکړي. پاکستان د طالبانو دغو څرګندونو ته بیرته ځواب نه دی ورکړی. د پاکستان او طالبانو ترمنځ له څو میاشتو راهیسې ورته ډیپلوماټیکي او په ځینو مواردو کې وسلوالې ناندرۍ رامنځته سوي دي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.